جهانگیر خان څه یو فلم و د مې راته اوس یاد نه دی په ذهن کې مې نه راځي. جهانگیر خان سره چې د کوم کار کړی و دا ټیلي فلم زما دا زړه لکه ډېر ډک شو چې زما خاوند زما ډېر زیات سپورټ کوي. ته زه خدای تا کامیاب ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه. قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار په هیل پارک کې موجود یم. نن له تاسو سره د یو داسې فنکار اداکار پیژندګلوي له تاسو سره کوم چې دا د ټیلي فلمانو فنکاره وه اداکاره وله. د دې نوم دی نادیه بټ. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې نادیه بټ ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. نادیه بټ ژوند څنګه تیریږي؟ بس ډېر ښه تېرېږي. نادیه بټ دا ماته ووایه چې ته د شوبیز دنیا ته څنګه راغلې؟ زه د شوبیز دنیا ته زما یو کمپنۍ کې کار کولو که نه، نو هلته ماته یو لکه زما یو پیژنګلو والا ملاو شوی ماته د هغه نوم دی مطهر افریدي. جی جی. نو هغه ته لکه ما ویلو لکه موږ یو کمپنۍ کې لکه مخکې زموږ لکه په موبایل باندې سره رابطه شوې وه، نو هغه ته بیا هغه ما ته پته لګېدلې وه چې لکه هغه په دغه کې کار کوي، فلمونو کې کار کوي که نه. نو هغه به لکه ما ته خپل فلمونه داسې دغه کول. زما هغه سره لکه د کور تعلقات و که نه، زه به د هغې کور ته لکه تلمه. نو بیا ما هغه ته یو ورځ وویل چې وایي زه به تا سره لکه ما له یو چانس راکړه نو زه به یې وکړم. نو هغه ما له بیا پهله فلم کې چانس راکړی و. د هغې نوم ما ته یاد نه دی. ستا په مینه کې رسوا شوم. زما په خیال چې د هغه فلم نوم دا و، ستا په مینه کې رسوا شوم. د هغې کیمرامین بابو پټان و او زما استاد دی. او لکه چانس ما له مطهر افریدي راکړی و. اوسه پورې شکر الحمدلله زه کار کوم، ټیوي فلمونو کې هم کوم. مطهر افریدي سره ما ډېر کار کړی دی. نور هم ډېر شی ټیلي فلمونو کې ما کار کړی دی. یو 2 ځله ما سندي کې هم چینل کې هم کار کړی دی، د یوټیوب کې مې هم کړی دی. که مختلف چې څنګه ما ته کار میلاویږي، اوس څوک ما ته ووایي چې راشي زموږ چینل لپاره زموږ دغه لپاره کار وکړم، زه ځم او زه لکه خپل کار کوم. صحیح. نادیه دا ما ته وایه چې ستا تر اوسه پورې په شوبیز کې ټیلي فلمانو تعداد تقریبا څورې به وي؟ زما ته زه تا ته یو خبر وکړم. زما لکه ما ټیلي فلمونو کې دونه کار کړی چې یو نیم فلم داسې دی چې هغې کې اوسه پورې ما ته پته نشته چې هغې کې زما نوم څه دی او په هغې کې چې دی نو لکه هغه نوم د فلم نوم څه دی. چې کله کله زه سوچ وکړم، زه کله یوټیوب کې ګورم نو زه ما دې فلم کې ما کار کړی چې د دې فلم نوم دا دی. لکه ما ته اوسه پورې لکه په خپل هم یاد نه دي. اوس به د اینډ کې اخر کې ما کار کړی په یو فلم کې، د هغې نوم هم دی زما په خیال د دې جهانګیر خان څه یو فلم و، د نوم مې راته اوس یاد نه دی په ذهن کې مې نه راځي. او هغې کې هم لکه کړی خو نوم رانه هېر شي. بس زه نوم یاد نه ساتم، بس کار وکړم او ویې ګورم. جهانگیر خان سره چې د کوم کار کړی و دا ټیلي فلم؟ جی جی هغه د جهانگیر خان فلم نه و، لکه د جهانگیر خان د فلم نقل و لکه هغه که نه هغه موږ کړی دی. انجام د لوفرانو. انجام د لوفرانو په هغې کې ما کار کړی دی. او هغې کې ما ته ډېر ښه کرکټر میلاو شوی و. لکه هغې کې 15 هیرو دي او لکه د هغې خور یم زه که نه د خور. او ما چې کوم ټیلي فلمونو کې کار کړی دی شکر الحمدلله ما ته ډېر د عزت کار میلاو شوی. د خور، دروندار، د ښځې لکه بچي مې ورکې ما ته ټوله فیملي میلاویږي په هغې کې. نو د الله تعالی ډېر زیات شکر دی چې ما ته د عزت کار میلاو شوی دی او ښه کار راته میلاو شوی. په پښتو فلمانو کې دا مطلب ته له کومې فیمیلې اداکارې څخه متاثره شوې چې ته دې فیلډ راغلې؟ په فلمونو کې زما یاسمین خان. یاسمین خان جی یاسمین خان د هغې اکټینګ د هغې لکه هر یو شی زما چې دی نو لکه ډېر زیات خوښ دی. او بله خبره دا ده چې لکه به زما لکه ډېر زیات شوق و پخپله چې لکه زه دا اکټینګ وکړم. او د اکټینګ لکه د ګانو داسې دغه زما د هېڅ شوق نشته، به زما د اکټینګ ډېر زیات شوق دی. او زما کور والا هم چې دی نو لکه زما خاوند چې دی هغه لکه زما ډېر زیات سپورټ کوي. چې کوم ځای ته هم ځم نو هغه ما ته دعا کوي چې خدای تا کامیابه کړي. او زما بچي زما لور چې د کوم هغه زما ډېر زیات سپورټ کوي چې کوم ځای ته زه ځمه. اوس زموږ د یو څو ورځې مخکې هغه یو شو وه هلته مونږ لکه هغه غباټ شو وه مونږ هلته تلو. نو هغې کې زما بچو ما ته ووایي چې شابه ته به ځې. ما ته نه ډېر لرې ځای دی لکه زما په هغې کې څه کار نشته. هغوی خو لکه ما له دعوت راکړی دی خو لکه زما پکې څه دغه نشته دی. نو ما ته وایي چې نه چې ته ځې نه
نو په دې کې به ته څنګه مخکې لکه ځې نو لکه زما خاوند او خاص طور کې زما بچي چې دي که نه نو زما په هر یو شي کې او زما لور چې کومه ده نو هغه زما ډېر زیات سپورټ کوي او زه چې د کور نه روزم نو زما خاوند لکه په دې خبره باندې یو زما دا زړه لکه ډېر ډک شو چې زما خاوند زما ډېر زیات سپورټ کوي لکه زه چې د کور نه روزم هغه ماته لکه یو د ورکوټ یو ماشومان او دغه په شان لکه زما خاوند دی خو لکه هغه زما ډېر سپورټ کوي او ما دوا سره لکه ماته وایي چې ته زه خدای تا کامیابه ماته بیګا حسین ټلیفون وکړو چې وایي زموږ ټیک ټاک شوټ دی نو ما ورته یاره زه نه ځم زه لکه ستړی یم زه نه ځم نو ماته وایي چې نه ته به ځې ته لاړه شه که نه نو زه چې سحر راتلم نو زه چې کور نه راتلم هغه ته وایي زه دغه د اتوار د نن چھوټي وه نو ما هغه ته وایي صحیح ده لکه زه ځم الله حافظ هغه لکه ماته دا ووایي چې وایي بس زه لاړه شه خدای دې تا کامیابه کړي نو زما خاوند زما ډېر سپورټ کوي او زه د هغې ډېر عزت کوم او ډېر قدر کوم بس نشم ویلی قدرمنو کتونکو د دې فیمیل د دې تور سره زړه کې ډېر چې کوم دي خبرې پټې دي دا په خپله لږ غوندې ګډوډه شوه نو له ما ځایه په خپله د انټرویو هغه سلسله ګډوډه کړه نو زه کوشش کوم چې دا بیرته اوریجنل ماحول راولم او اوریجنل ذهن له راولم اچھا دا ما ته ووایه نادیه په شو بیس کې خاص کر فیمیل سی د پیډ لذي زموږ د پښتنو معاشره سی کومه ده هغه معاشره په ښه نظر باندې ورته ګوري نه هغه حال موږ ته وایي هغه رازونه موږ ته ګډ بیان کړه چې ستا دا زړه ولې ډک دی نه شکر الحمدلله د الله تعالی ډېر د احسان دی ما باندې چې اوسه پورې زه ټیک ټاک هم جوړم ما تر اوسه پورې ما ته چا داسې غلط کمنټ نه دی کړی او که زه ما یوټیوب کې څه فلم یو څه ګانې او زه په فیسبوک باندې ما چې ما ته تر اوسه پورې هېڅ چا هم لکه دغه نه دی کړی او دا د مور او پلار خبره نو زما مور او پلار نشته زما مور او پلار مړه دي او ورونه خویندې مې دي نو لکه زما خاوند چې دی هغه د لاهور دی خاص لاهور زه پښتنه یم نو ځکه ما خپل نوم نادیه بټې خلی دی هغه د بټ قوم دی نو لکه زما مسله دا چې زما خاوند چې دی لکه زما سره ډېر مینه محبت کوي او زما دپاره صرف چې دی نو صرف زما خاوند دی لکه د رونو د خویندو د خبره خو چې دا نه هغه خو اخوا ده خو چې چاته مینه محبت ډېر زیات میلاو شي نو تا ته پته د هغې په زړه کې او بیا چې خاوند داسې اکټرانې ما ډېرې کمې لیدلې دي ما کتلې دي دلته به شوټ وکړي او چې کور ته لاړ شي نو دغه جګړې به یو دا به دغه او زما چې کوم شیزونه دي زما خاوند ډېر زیات زما شوق سره ګوري او هغه یو شی پرېږدي او زما کار ګوري او ما ته وایي چې نور هم کوشش کوه چې د دې نه ښه کار وکړي نو شکر دی د الله احسان دی ما ته اوسه پورې چا داسې دغه خبره نه ده کړې خو چې دا جړه راله او دا زړه مې ډک شو که نه نو دا صرف د دې د وجې نه د خاوند د وجې نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې لکه ما ته ډېر زیات سپورټ کوي لکه دا د خوشحالۍ دغه دي اوښکې دي دا دغه نه دي بس خوشحاله یم نادیه ته د کومې سیمې د کوم ځای پیدایش د چېرته شوی دی تعلیم د شته که د نشته بلکل زما پیدایش د پېښور دی پېښور پندو چوک او زما پېښور کې ګلبهار 2 نمبر کې سکول ویلی دی او تقریبا زما چې څنګه واده وشو که نه نو بیا زه لکه دلته کراچۍ ته راغلی تعلیم دې څورې دی تعلیم زما اته واده دې دلته کړی دی چا سره د کړی دی د هغه خاوند نوم زما د خاوند نوم سجاد بټ دی او زما د خاوند چې دی لکه د دوی څه ډېر زما لکه د دوی چې نیا ده که نه زما د خاوند چې نیا د هغه پښتنه ده نو لکه د دوی لکه نیم داسې خاندان چې دی لکه پښتنو کې دی که نه نو دوی هلته پېښور ته راغلي سکارو د دوی لکه هلته پېښور ته دوی راغلي او د سره زما ملاقات وشو او بیا د سره زما لکه مینه محبت دغه شروع شو دوستي شروع شوله او بیا تقریبا لکه یو کاله پورې موږ یو بل سره خبرې کولې زما رونو خویندو ته هم پته وه چې لکه دا د سره مخکې خو ورته پته نه وه چې ما به د سره خبرې دغه کولې خو لکه بیا ورته پته ولګېده او بیا زما پلار لکه زما ټول لکه کور والا راضي شو لکه بس بیا سره واده وشو بیا زما شکر الحمدلله واده مور او پلار په خوښه نه دی نه زما د مور او پلار لکه زما د مینې د محبت ما ته وایي که نه خو لکه زما د مور او پلار د رونو خویندو د ټولو په رضا باندې زما واده شوی دی او بس اوس مې 2 بچي دي شکر دی زما د زوی دی غټ تقریبا 18 کالو دی لور مې دی جی هغې نه به کوټې مې لور ده 2 بچي مې دي شکر الحمدلله ښه ښایسته مزېداره زندګي ده زما زوی دې څه کوي زوی زما اوس فرسټ ایئر سکول وایي کالج کې 11 کې او لور مې ده 9 کې ده هغه اوس به د 9 امتحان ورکوي ډېره مننه قدرمنو کتونکو دا وه نادیه بټ چې موږ له تاسو سره د دې مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو څخه رخصت اخلو د خدای په امان